د مالان میډیا ډیرو درنو لیدونکو سلامونه هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله وي. قدرمنو لیدونکو موږ کابل کې نن غواړو تاسو ته د دیوالي کاغذ په اړه معلومات وړاندې کړو یا راپور وړاندې کړو. د دې ترڅنګ له یو شمېر نورو هغه کسانو سره به هم خبرې ولرو چې دوی د پردو کاروبار کوي. یعنی په ټوله کې موږ د کورونو د ډیکوریشن یا د کورونو د ډیزاین لپاره چې کوم وسایل پکارېږي د هغې په تړاو به تاسو ته معلومات وړاندې کړو. نو په نن راپور کې به تاسو ته هغه معلومات وړاندې شي. نو هیله ده چې تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې لیدونکو. همدلته یو بل د کاغذ پلورلو دکان ته راغلي یو چې دلته به له مسؤل کس سره خبرې ولرو. دوی سره مختلف ډوله کاغذونه شتون لري، یعنی هغه د دیوالي کاغذونه. دا چې دوی کوم ډول کاغذونه لري، کاروبار یې څنګه دی، د دغه کاغذ په اړه به هم ترې وپوښتو. د کوم هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، له خپل مسؤل کس څخه پوښتو. سلام بیادر، خوب هستین؟ سلام علیکم بیادر، خوب هستین؟ بخیر، شکر. میشه در قدم اول خود معرفیتان بکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سیستم الله هستم از ولایت فاریاب، فعلا هم کابل. چطور از کاروبار کاغذ؟ شکر است دیگه، مگذره، بد نیست. مقصد کارهای کاغذ یک کم خواب شده، چون از وقتی که دیزاین های فرمایشی به نام 3D میگن این چیز آمده، باز از وقتی که این چیز آمده کار کاغذ یک کم پایین شیشته. شما چند نوع کاغذ دارید؟ کاغذ که است در نوع در بازار دو رقم نوع است. یکی کاغذ فوم به نام میبرن، یکی مواد پیپسی میگندشه. باز دو رقم مواد در بسته افغانستان تولید میشه. فقط در بسته افغانستان هم که است دو رقم مواد است، پیشمام دو رقم مواد است. باز چیزای 3D که است چندین رقم مواد داره. باز مواد خامش که ان فاسای رنگ کیفیتش بالاست. اجان از فاس رنگ از 3 رنگ شروع میشه تا 12 رنگ. یعنی از 3 فاس داریم که تا 12 فاس باز اینا فرق میکنه. چون حساب کارخانه‌ش هم فعلا نمیجسته پیش خودماست. باز همشهری ما خواسته باشه ان شاء الله ما در خدمت هستیم. مشتری کدام زیاد خوش میکنه؟ من یادآوری هم کردم براتون. کاغذ دیولی که بود یک وقت بسیار خوب کار داشت، چون وقت چیزای 3D و قمود نبود. ما از ایران چیزا می آوردیم، مگم آل تولیدش پیش خودماست، به خاطر این ماشین چیزاش آوردیم. خودش تولیدش همیجاست، می پسر کارخانه ماست، همینجا تولید میشه. باز از وقتی که چیزا اومده دیگه باز کاغذ دیولی مردم نمیگیره، چون باز دیزاین های شیف نو چیزا هم در کاغذ دیولی نمیه. باز از وقتی که چیزا اومده دیگه باز اونا دیگه تقریبا بیشتر از شادی به معنی چی مثلا؟ دیزاین های فرمایشی میگن، همون تک فکر کنن دیگه فرمایش میتن. بعض دوستای ما در فیسبوک چیزا میبینن، مثلا گلای مقبول چیزا، به خاطر همین بازی چیزای 3D بنا موضوع میشه. 3 بودی 3D و چیزا اینا یاد میشه. بیادر قنم قیمتاش باز قیمتاش باز مناسب است، بد نیست، چون حساب کارخانه است. از ما از 180 افغانی تا 500 افغانی باز جنس داریم. بازو موادای بالا هم داریم، باز همین مواداش خوبتر است. شما کارمندان زیاد دارید؟ کارمند خوب است، بد نیست، یک 6 7 نفر کار میکنیم. چه وقت شما کاربر میکنید؟ این کسب پدری ماست بیادر قندم، که تقریبا 13 سال میشه کسب پدری ماست، که ما تقریبا 3 سال میشه در دکان هستم. پیش از او پدر جان بودن. خیلی زیاد تشکر. قابلش نیست بدارم. السلام. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو. لکه څنګه تاسو د دې ورور په خبرو کې واورېدل چې دوی سره 3D کاغذ هم شتون لري او نور کاغذونه هم شتون لري. د دوی په خبره چې دلته ډیری کسان ورته د 3D کاغذ فرمایش ورکوي. نو موږ به له یو شمېر نورو کسانو سره هم خبرې ولرو د کاغذ په اړه. نو هیله ده چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. لیدونکو ډیره مننه کوو. بیا هم ښه راغلاست. همدلته دې سیمه کې یو دکان ته راغلي چې دوی خپله پردې جوړوي.
دا چې دوی څو ډوله پردې لري او د دوی تولید څنګه د خپل کورنۍ تولید لري که دوی بهرنۍ هم پردې لري نو د دې ترڅنګ به ترې وپوښتو کاروبار یې څنګه دی له خپل مسئول کس څخه پوښتو. سلام بیادرز، خوب هستین انشالله؟ خوب هستین، ساعت شما خوب؟ خیرت. میشه در خدمت خود معرفی کنید؟ نام حفیظ الله است، از ولایت کابل هستم، باشنده خوشحال خان خانه. چطور از کاروبار پرده و شما چند نوع پرده دارید؟ ما تقریبا 6 نه 7 نوع پرده داریم. خب تولیداتش همینجا خود ما داخلی است؟ جنسش چینایی هم داریم و ایرانی هم داریم. اون هم داریم؟ بله، باز من کارخانه است اینجا، بیشتر جای داریم اونجا کار میکنه شاگردان. مشتری چطور است؟ والا بد نیست، شکر است، خدا مهربان است. در مجموع خب کلگی بیکار است، نه از ما کاروبار ما در دفاتر است، دفاتر یک ذره نمیفهم. کل پرده که شما که جور میکنید به دفاتر چی؟ دفاتر هم از منازل هم است که بعضی تعمیرها بله بلاک ها استفاده میکنن، در خانه ها استفاده. چند از قیمت یک پرده؟ مختلف است دیگه. رقم این پرده که است متر مربع 1600 کت نصبش جور میکنیم. این اگر بر ما ترجیح چطور از کیفیت؟ پرده زبرا 10 سال وارنتی داره، خراب نمیشه. اون با چی است؟ این پرده عمودی است، بازی متر مربع. میشه. بله، ای در عمودی میره. باز اینجا یک پرده دیگه داریم به نام کرکرم میگنش و افقیان. این است؟ این نیست، از سابق است. خب سال به سال یگان تغییرات داشت میآید دیگه. پرده زبرا داریم، رقم این بازی دیگه دیزاینش هست. مثلا اینجا مشتری میاد ما کتلاکش نشون میدیم، عکسش چی اسم نمیشه؟ زبرا. پرده زبرا. این دیگه نو مد شده، بسیار خوب. این نو است، کیفیتش خوب است. قیمت از چند است؟ قیمت از این 1300 است متر مربعش. متر مربع؟ بله، هر کدامش از خود یک قیمت داره اینجا. باز اونجا یک پرده دیگه داریم، چوب است، مکمل چوب. بله چوب است. اون به نام MBF میگنش. او چی تو از قیمتش؟ او باز قیمتش از متر مربع 2700 روپیه قیمت است. کیفیتش بالاست، چوب است مکمل. بعضی کسا پیدا میشه که بگیرن. چه وقتی شما کاروبار میکنید؟ ما تقریبا از بچگی دیگه 18 سال میشه که دمی کار هستم. 18 سال میشه که تنها یا نه، امروز برادرام هستن، کارمندان هستن. برادرم هم از قلعه فتح دکان دارن بعضش. خیلی زیاد تشکر. خواهش میکنم بخیر بشین. خیر بسیار بسیار درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه موږ سره پاتې موږ به له یو شمېر نورو کسانو سره هم خبرې ولرو. نو تاسو زموږ د دغه راپور تر اوسه ملتیا وکړئ. موږ به تاسو ته په دغه راپور کې هر څه وړاندې کوو. نو هیله ده چې تر پای زموږ ملتیا وکړئ. یکی پردای تکه‌ای است، دیگه پردای دفتری است به نام زبرا، عمودی، افقی، چوبی. دیگه به حساب زیادتر خانه و یا کسک تکه‌ای را زیادتر خوش میکنن که دیام جنس های مختلف می باشه. نخی است، مثال بخمل است، گامسکوت است، انواع مختلف داره. دیگه به حساب دوختی هایش هم فعلا دوختا که هست درات کار میکنن، پیش سرجالی و پیش روی هم تکه. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. په همدې سیمه کې یو بل دکان ته راغلي چې دوی هم مختلف ډوله کاغذونه لري. د دیوالي کاغذونو په اړه به ترې وپوښتو چې دوی څو ډوله لري او قیمتونه یې څنګه دي، مشتریان یې څنګه دي. دا خپله له مسئول کس څخه پوښتو. نو ورځو له خپله څخه پوښتو. سلام بیادر، خوب هستین انشاءالله؟ سلام، خوب هستین؟ از شما خوب است؟ میشه در قدم خود معرفی کنید؟ نام عادل هستم، اینجا باشنده کابل. این دکان کاغذ دیواری داریم. چطور از کاروبار کاغذ دیواری؟ شکر است، الحمدلله میگذره، خوب است. شما چند نوع کاغذ دارید؟ 2 نوع کاغذ داریم. یکی موادهای فومی است، دیگه موادهای PVC است. دیگه از لحاظ سایزش مختلف سایزها میه. سایزها 3 نوع است. 2.5 متر است، 16.5 متر است، 5 متر است. کدامش خوب کیفیت داره؟ که هر سه‌ش یک نوع کیفیتش یک کیفیت میه. قیمتاش فرق میکنه؟ قیمت ها نظر به سایز فرق میکنه، نظر به دیزاینش فرق میکنه. بعضی دیزاین ها سابقه هست، قیمتش مختلف است دیگه. نظر سابقهش ارزان میه، چیزایی که جدید میست باز قیمتش
زده نزدیک جمع کم شه بر ما تشریح کدام نوش مشتری زیاد موادها که هست موادهای پی وی سی است. موادش پی وی سی هست دیگه، قیمتاش دیگه نظر به دیزاینش مختلف است. و طرف دیگه دیزاینا داریم. چه قسم با دیوار شما چسب اینا که هست نظر به مو گلش گل میشه اول با سرش دارم. سرش مخصوص است. سرش مخصوص کاغذ دیواری است، پشت سرش زده میشه باز نصب میشه. مشتری کدام گل یا کدام رنگ زیاد خوش خب دیگه هر کس نظر به ذوقش است که دیگه هر دیزاینی که مثلا بیشتر مردم چیزای ساده خوش میکنن فعلا دیگه. بعضی گلا هست که نظر هستن از دیزاینای ساده هست. اینجا دیزاینکا داریم منو چیزای گلای ظریفتر هم مردم بیشتر خوش میکنن. ما از چین میاریم. کلش چی نیست بله چین است. چی وقت میشه کار بار والا زیاد وقت شد دیگه 4-5 سال است که این کارو میکنیم. همینجاست بله. خیلی زیاد دیگه خوش میکنم. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه موږ سره پاتې وئ له یو شمېر نورو کاغذ پلورونکو سره به هم خبرې ولرو. نو هیله ده چې تاسو زموږ ملتیا وکړئ. قیمت آخر اینا کاغذ اصلی که هست نظر بر رول است. از 500 افغانی شروع الا 4000 افغانی پیرول چی است و 3 کاتگوری داره که 5 متر مربع میه، 10 متر مربع میه و 16 متر مربع میه. بعض دیوارا که هست تا 10 سال 8 سال این کار میکنه، مثلا خود جدا نمیکنه، بوشیش هم مشکل نداره. خب و دیگه بعض دیوارا که هست بسیار کهنه سابقه قسمی باشه دو حداقل 2 سال 3 سال کار میکنه. که از کدام کشور وارد میشه به افغانستان؟ یا خب ما زیادتر از چین وارد میکنیم برادر. خب اما بعضیا میگن اوکراین چیز خب مونتا ما زیادتر ما خود ما وارد میکنیم از چین وارد. لیدونکو ډیره مننه کوو چې تاسو له موږ سره پاتې وئ. لکه څنګه تاسو دې راپور کې هم ولیدل له یو شمېر هغه د دیوالي کاغذ پلورونکو سره مو خبرې وکړې. دوی په خپلو موږ ته وویل چې د کاروبار په اړه معلومات راکړل او د دې ترڅنګ د کاغذو د ډولونو په تړاو هم خبرې وکړې. او له یو کس چې دوی خپله د پردو کاروبار کوي د هغې سره مو هم خبرې درلودې چې هغوی مختلف ډوله فردې درلودې. نو دغه راپور زموږ په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بل راپور پورې چې زه نصرت الله خوشحال تاسو ته حاضرېږم تر هغې په لوی او بخښونکي رد سپارم. ښه وخت ولرئ.